بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی اوفا خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو خوږو ملګرو، د نسیم ماکو ادبي او عرفاني مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله هر کله راسئ. نن زموږ د بحث موضوع کتاب دی، یعنی کتاب ارزش په ټولنه کې په بشري او انساني جامعه کې او د کتاب مطالعه دا څومره اهمیت لري، څومره ارزش لري. په دې اړه به تاسو سره خپل نظر او خپل فکر شریکم. په دې کې شک نشته چې کتاب ارزشمند دی. که ارزشمند نه وي خو الله جل جلاله به آسماني کتابونه نه وي نازل کړي. انزال الکتب د آدم علیه السلام هم تر خاتم پورې خدا سلسله ادامه در پیدا کړه درودله. نو معلومه ده چې د انسانانو د فاره دا یو مفید شی دی او دا د کمال او د سعادت په لاره کې و انسان د کومک کولای شي او د استفاده کول پکار دي. کتابونه په اصل کې عزیزانو پر درې قسم دي. یو قسم کتاب دی چې موږ تصویري کتاب ورته وایو، چې د عالم هستی جهان هستی په حقیقت کې خپل یو کتاب دی او دا تصویري کتاب ورته ویل کیږي. په دې کې آیاتونه موجود دي، تلوي موجود څخه او تکوچنی موجود څخه. دا ټول آیات تکوینی ورته ویل کیږي. دوم کتاب تحریری کتاب دی چې هغه په قلم سره په لاس سره نوشته شوی وي او نوشته کیږي. دې ته تحریری کتاب وایي. دې کې آیاتونه تنزیلی آیاتونه. اوس قرآن عظیم شان یو برخه دا تنزیلی آیاتونه دي چې احکام دي، یو بخش بیا تکوینی آیاتونه دی. البته ډیر قرآن عظیم شان چې تکوینی آیاتونه کوي. دریم کتاب روحاني کتاب د انسان په وجود کې دی. د انسان د وجود کې دغه موجود چې هغه روح د انسان دی، په هغه کې هر شی پیدا کیږي، هر شی لیدل کیږي، هر شی پیژند کیږي. حتی خدای جل جلاله هم په دغه طریق څخه پیژند کیږي. نو تصویري کتاب مطالعه او کتنه هغه خلار و هر چا ته خلاصه ده. هر احد الناس هر سړی کولای شي چې د الله جل جلاله په مخلوقاتو کې په موجوداتو کې که فلکی وي، آسماني وي، که زمینی وي، بیا دریابي وي او که خشکی وي، د وچې مځکې وي، که د دریاب موجودات وي، پر هر ژوندي او غیر ژوندي شي باندې کولای سړی مطالعه وکړي، تفکر وکړي، تدبر وکړي، د هغه څخه ځان و علم ته و معرفت او کمالات ورسوي. ځکه نقاش په خپل نقش ښکارا دی. زه د ښکارا نقاش لټوم. الله جل جلاله هغه سي نقاشي کړی ده، هغه سي تصویرونه جوړ کړی دي چې د هغه طریقه سره موږ خدای پیژندلای شو او د خدای عظمت او د خدای قدرت پیژندلای شو. ان فی خلق السماوات الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله جل جلاله دا اختلاف ومرتدا دا مسله قدر روښانه کړی دی. وایغه د اسمانو پیدایش، د مځکې پیدایش، د شپې او د ورځې اختلاف، بادونه او د دریابونه او د کشتۍ دا ورځ چې ولاړ په مابین کې الاخر پورې د هغه شان دي. هغه تکویني آیاتونه دي چې موږ هر انسان د سترګو والا د فکر والا سړی د نظر او تفکر کولای شو د دې څخه نتیجه اخیستل شي. د خدای معرفت دی، د خدای وجود دی، د خدای شناسی ده. خدای کتاب مې ممانعت نه ستړي شاده پاره هر څوک نن خو غیر اسلامي خلک، غیر اسلامي کشورونه، هغه دانشمندان د جهان پر هستی باندې، د جهان پر کتاب باندې او پر تصویري کتاب باندې، پر تکویني آیاتو باندې ډېر مطالعه کوي. په دې خاطر موږ تر مخ سوي دي او موږ ته معرفت موږ تر مخ سوي دي، په علم په کمال کې موږ تر مخ سوي دي. د جهان لو ودانه په حق پیدا نه عباس نه باطل نه بهودا. جهان کتاب د معرفت کې پوهیږي، د الله د پیژندول آیاتونه وای دا. بس هر سړی دی په خپل توان باندې پر دې کتاب چړنه وکي، په دې کتاب کې مطالعه وکي، لار مو ګور تخلاصه ده. نه د خدای تر ممانع استه، نه د انسانانو تر ممانع استه. هیڅ محدودیت هم نه لري، څه ازنه هم نه لري، هیڅ تکلیف هم نه لري. شپه کولای شي تفکر وکړي، د ورځې کولای تفکر وکړي، د خدای په مخلوقاتو کې، په انسانانو کې، په ټولنه کې، په باغو کې، په دریابو کې، په حیوانات، په ځنګلو، په دا ټول شان موږ په خدمت کې خدای موږ په اختیار کې شي. بله او دا دوه کتاب چې
تحریری کتاب دی چې نوشته سلو کتاب دی. په دې کتاب کې 2 نظر موجود دي. یو نظر خلق د دنیا په دې باور دي وای د کتاب مطالعه کول ضروری ده، حتمی ده، باید دا وسی. د انسان لپاره کتاب ښه ملګری دی او ښه دوست دی او ښه استاد او معلم دی. ځکه کتاب د استاد یا دغه نویسنده د فکر د روح انعکاس کوي. یعنی کوفی دغه سړی ده بالی 1 ساعت صحبت د کاملانو سره تر تمام عمر بهتر د ناقصانو سره. د کاملانو په صحبت شو کمال وي تر بدګنه صحبت د جاهلانو سره. که نصیب نو ملاقات د کاملانو سره واخل کتاب له کاملانو لزان سره. که کتاب نو بیا خلوت وکړه لزان سره. خلوت بهتر تر ملاقات د ناقصانو سره. اول به شو استاد شو معلم چې 1 ساعت صحبت انسان او کمال او تمام تر رسوي. د ناقص خلکو سره ملګری او دغه سره درس او کتاب ویل د هغه سره 1 ساعت صحبت تر دې تر شپته کال تر سل کال ارزشمن لري. مشتدا تاریخ را شولې د مشتدا د پیغمبرانو سلسله دا تاسو وګورئ. شمس تبریز بابا مولانا بلخی په یو صحبت سره کمال ته رسوي. خواجه عبدالله انصار شیخ عبدالله خواجه شیخ خرقانی ابوالحسن خرقانی په یو صحبت کمال ته رسوي. دا مهمه مسله ده. کچیر خپل استاد داسې کامل او داسې بارزش استاد په لاس کې رانه نو بیا وګوره کتابونه پسې کتاب پیدا ک. کچیر زموږ حضرت رحمان بابا اوس موږ سره نسته په جامع کې کتاب خوښتنه نو کتاب عین حضرت رحمان بابا دی. که څوک په رحمان بابا کتاب وفوږي هغه خپل رحماني سره جوړیږي، خپل رحمان دی هغه. بله دا کتاب دی. یو کتاب روح دغه سره نقش شوی دی او دغه فکر نقش شوی دی، بل شي نه دی. عین هغه سړی دی. کچیر کتاب منو نو بیا تنهایی بهتره ده. بله نو یو نظر خلک په دې باور چې مطالعه د کتاب ضروری او لازمه ده. مثلا امام غزالی دغه جمله د خلوص خده چې هغه په ګرد عمر مطالعه کوله. هغه یو لازم به مطالعه نه وو. هغه مطالعه باندې ډېر اصرار کوي. خدا خلک یو بخش خلک یو ګورو خلک دا ډول دي. دوام نظر دا د په دنیا چې مطالعه کول وخت ضایع کول د وخت دي، بکار نه دی. د دیو پراس کې شمس تبریز بابا دی. شمس تبریز بابا او حضرت مولانا بلخی ته دا توصیه وکړه. دا ورته وویل چې ازن به بعد به د کتابو پر شان څرخ پر شاوخانه څرخ مطالعه نه کوي. هغه منع کوي. نو هغه په اساس باندې د پریشو منبر هم پریشوي، تبلیغ هم پریشوي، هغه درس او تعلیم هم پریشوي، کتابو مطالعه هم پریشوي. یو بر خلق دا شانی د عرفان لوی خلق هغه کمال ته رسیدل خلق هغه مطالعه خل راګرځي. د دې 2 نظرو تطبیق یو ځای کېدل به څنګه سي سره د دې دواړه شدي. هم د کتاب مطالعه چې تحریری کتاب نه شدي او بل هغه چې وای نه د مطالعه په کار نه دغه نظر هم دا بل لار لري. شمس تبریز بابا وای ک انسان و کتاب روحاني ته ورسیږي نو هغه د کتاب تحریری څخه د کتاب چې نوشتل شوی دی دغه جسم چې ورګه چې لري د دې پریږ دی ضرورت نشته د ودی ته بالا. دا ما په دې شک دې زیبا ولې زما استاد خو کیمیاګر نوم یې وهاب د روح کتاب نه کړ شروع عجب کتاب. زه چې د روح کتاب لرم بل کتاب څه کړم خصوص کتاب د قیلوقال راته حجاب. دا ګرو خلک وای دغه د قیلوقال کتاب تحریری کتاب د انسان پر حجاب ګرځي، معنی ګرځي د ترقی او د پیشرفت د کمال او د سعادت په لار کې. نو دا پرېښول پکار دي. ځکه چې انسان روحاني کتاب ته ورسېږي دې ته ضرورت نشته. مثلا یو سره په تایری کې سپور سي تایره ولري په تایری کې غش گزار کوي نو هغه بیا کله په مټر کې سپریږي، هغه بیا کله پیاده ځي. یعنی سره چې ولړ خوندونه او ولړ کمالات ورسېږي بیا د کښه د خوان نور کوي بیا دغه لاس اخلي. اما که سره ولړ خوان ته ولړ مقام د نه رسیدل نو د کښه څخه بیا لاس نه اخلي. هغه امام غزالی و کتاب روحاني ته نه رسیدلی، هغه اصرار په دې کوي د امردي په حالت چې د کتاب مطالعه ضروري ده، حتمی ده، واجب په کار ده. دا خبر هم صحیح خبر. اما شمس تبریز بابا او د امثال خلک چې وای دا د قیلوقال کتابونه تحریر کتابونه مو مطالعه کوي د حجاب ګرځي په لار کې د ترقی او د پیشرفت د کمال او د سعادت. ځکه چې هغه روحاني کتاب سره ورسیږي بیا د کتاب د نیاز نشته. هغه د انسان په وجود کې ټول شی ښکارا کیږي، لیدل کیږي. د انسان
هغه پارچ باندې پوه دی نیاز بل کتاب ته نسته هغه ټول شی را باسلای شي هغه بیا کتابونه نشته کولای شي هغه به هر کار کولای شي تبریز بابا چې مولانا بلخي ته وایي ته کتابو په شاغه مګرزه خو هغه مصنوي خلق کوي د خپل روحاني کتاب غیر اويسته دلته پر کې کاغذ باندې ولیکي دا نظر دا شکل دی نو دا هم شنو نظر تطبیق دا شکل سو تر څو سړی و روحاني کتاب ته نه رسیدلې تحریری کتاب اوس ګلاس نه خي خپل مطالعه دي کوي هر مطالعه چې د خوښه او د پرسلغه برابر یو کوي دي او بیا سره چې روحاني کتاب ته ورسېږي بیا د کتابونو نیاز نشته بیا د احتیاج نشته ځکه چې بیا دا معنی ګرځي دا به حجاب خلل ګرځي سړی کښته راولي نو وخت سړی تایری کې سپاری کوي نو په مټر کې بیا سپاری پکار نه ده bale عزیزانو دا د کتاب د مطالعه باس چې مطالعه ارزشمند ده او مطالعه ذریعہ او سبب د کمال ګرځي او د انسان د علم د پوهنې د ترقی او د فراخي د فکر سبب ګرځي مطالعه وکړو خو مطالعه د آسماني کتابو ځکه چې هغه نوراني کتابونه دي هغه عرفاني کتابونه د حقیقت کتابونه دي د غو سره د خدای بويستا د خدای د معرفت سره کار لري هغه مطالعه به په کار ده ثانیان بیا خصوصا ادبي کتابونه مهم دي او عرفاني کتابونه مثلا د بلخي مولانا بلخي کتاب کو سره وای ډیر ارزښتمن کتاب دی هر کی خوانه د مصنوی را صبح و شام آتش دوزخ بر او گردد حرام بله نو هغه انرژي لري د کتابو فرق په دې کې دی چې په کلماتو کې د بعضی کتاب انرژي وي نور وي معرفت وي بعضی کې نه وي مضمون په پښتو کې د حضرت رحمان بابا کتاب یو خاص خصوصیت لري هغه چې هر څومره وایي تازه دی چې هر څومره وایي حال درکوي انرژي درکوي نو د رحمان بابا کتاب د خپل ویل هیڅ کم نه د ترسپن مخ د دلبرانو بلکې شه د زماشیر نمکین یعنی د کامر پیر سره صحبت او ناس خو پر ځای پر بلکې ترغه ولړ دی زما د کتاب پیسو تاثیر نور خیر نو راسي د خپل رحمان بابا کتاب چې موږ پښتانه مخلوق موږ پښتانه قوم د خپل عزیز د قدرمن انسان د کتاب استفاده وکړو د غټل په فارسی کې مثنوي شریف ډیر معتبر ارزښتمن کتاب دی نور کتابونه هم ستا کتابونه ډیر دي دا د کتابو مطالعه کتابونه چې انرژي لري او تاثیر لري فیض لري هغه هغه شخص در سره ناشته هغه طرف در سره ناشته دغه سره صحبت کوي هغه حال لري نو زموږ د توصیه ده چې پښتانه د رحمان بابا کتاب ګوري او فارسیان مخلوق دي قوم دي بیا د حضرت مولانا بلخي کتابونه ګوري نو دغه هغه آیات چې الله جل کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب انسانان د ظلمات څخه نور ته استلس یعنی وسیله ده یو کومکی شی دی هغه موږ غفل کېدل نو سو هغه نادیده نسی نوالای بل کتاب مطالعه موږ توصیه ده زموږ ټولنه زموږ جامعه خصوصا زموږ د پښتو ټوله د پښتو جامعه د مطالعه سره آشنایی نه لري مینه نه لري دغه زموږ سبب د چې موږ هم پیشرفت نه لرو اطلاعات مو کم دي پوهنه مو کم ده بس یو څو عربي کتابونه ترغوړ نیولې دي بس نه بعض خلک چې د عربي کتابو سره ویل دي کار لري بیا خپل مورنۍ ژبه کتابو سره بیا د نور ژبه کتابو سره کار نه لري نه په کار د چې موږ کوشش وکړو په هر ژبه چې پویو فارسی پښتو عربي او هر ډول کتابونه چې دي هغه لایق د دې سره یو ور وګوري هغه مطالعه کې بغي کې ارزښتمن جملې ارزښتمن مطالب هغه راوباسي خو بهر حال عزیزانو نو کتاب ارزښتمن شی دی او بل بخش به د خیر بیا بل جلسه په دې کو چې کتاب لیکل او د کتاب ویل دا دوه شان هم متفاوت دي یو سره کتابونه ګوري مطالعه کوي چې بيخم بیا د حساب کتابونه ګوري خدا شکر دی دا کمال دی دا هنر دی شکر دی اما تر دې ولړ کمال او ولړ هنر بیا دا چې انسان کتاب ولیکي د کتاب لیکل ډیر غټ هنر دی نو زموږ دا کتاب چې ما نوشته کړی دی د ادبي او عرفاني مطالب هغه د کتاب باسته چې هغه وستاسو ته زه وسوم کغواړي چې نوم دی ژوندۍ پاتې سي کتاب ولیکه یا هسې کارنامه وکړه چې خلک به تا پسې کتاب ولیکي بله کتاب والا خلک همیشه ژوندي دي هغه د خپل ټولنې سره همیشه سته هغه لیک مرګ نه لري هغه انسانان هم ول هغه لیک هغه نوشته کول چې دغه د انسان عقل او روح دی هغه به خپل خلک سره پاتې د کتاب لیکل کمال هنر دی د انسان دا هنر نه د ملکی نه د پیری نه د حیوان
لیکل د خپل خبرو که څه ناچیز وي، کمال دی د بل تر خبرو که څه قرآن. بله د انسان کمال په دې کې دی چې د کتاب ولیکي. بله مطالعه کول خپل پر ځای ارزښت لري، اما کمال د انسان غټ هنر د انسان په دې کې دی چې د کتاب ولیکي. ځکه کتاب لیکل نه د ملوکو کار دی، نه د پیری کار دی، نه د حیواناتو کار دی. دا د انسان دپاره یو خاص امتیاز دی، یو خاص ارزښت دی، یو خاص کمال دی. عجب. بیا که سړی ولو که خپل خبرې هر څه ناچیزه وي، بیا د کمې درجې خبرې وي او د کم مرتبې خبرې وي، بیا بالا دی د بل تر خبرو، د بل تر کتابو. هغه د بل دی قرآن عظیم شان قرآن دی، د خدای کلام دی، د کتابو په سر کې دی، ارزښتمند کتاب دی، خو د خدای کلام دی، هغه د خدای هنر دی، د خدای کمال دی. موږ ته څه کمال نه راکولی شي، اما زموږ کمال خو دا دی چې خپل کتاب نوشته، خپل کلام راواخلو، دا بیا زموږ کمال دی. او بل کتاب لیکل ارزښت په دې کې دی چې کتاب سړی هر قوم په خپل مورنۍ ژبه کې ولیکي، دا ډېر کمال دی. بیا دا دوهم رباعي په دې کې دی، هر قوم چې لیکل کا د کتاب په خپل ژبه، هغه قوم به باقی وي هم قوي تر بل ژبه. کتاب ربطه و آینده نسلونه دواړه متصل کا، مړه هغه قومونه چې لیکل کا په بل ژبه. که یو سړی پښتون وي په فارسي او په عربي کتاب لیکي، نو دا سړی په حقیقت کې هویت یې مړ دی، پښتونواله یې مړه ده. دا د یو بل غریب قوم په باغ ګډ شوی دی یا دغه په کښ ګډ شوی دی، هغه د په حقیقي توګه او په اصلي توګه باندې هغه مطالب هم نشي بیانولی په بل ژبه کې. ځکه خپل مورنۍ ژبه کې انسان دومره قوي وي، دونه توانمند وي چې مطلب په یو ډېر ښه شکل باندې په ډېر اسانۍ سره بیانولی شي. زه په خپله که چیرې په بله ژبه خبرې کوم چې زه درواغ وایم یا زه پکې ضعیفه یم، تشوش لرم، استرس را سره دی چې دا به اوس واقعا د غایب و مخاطب متکلم دا جملې او دا ترتیبات خو سړی هغه څه نشي کولی. یعنې هغه معنا چې په خپل مورنۍ ژبه کې ولو که ناخانه وي سړی هغه معنا ښه ادا کولی شي او خپل مخاطب هم ښه پوه کولی شي. د ګورې څنګه زه اسانه تاسو سره خبره کوم، اما په بلې ژبې کې خو دومره جرأت سړی نشي کولی. هغه به ډېر احتیاط کوي، پر بدن باندې پر اعصابو باندې فشار راځي، ډېر به کوشش کوي چې دا جمله څنګه ووایم، دا مخاطب څنګه پوه کړم، هغه اثرات یې کم دي. نو کوشش دا دی چې سړی به په خپل مورنۍ ژبه کې کتاب لیکي. او بل خبره دا ده چې په مورنۍ ژبه کې کتاب لیکل په خپل ژبه پاتېږي، دا دایمي پاتېږي، قوي پاتېږي، هغه د قوم هویت پاتېږي، هغه قوم د نور قومي سره برابر کېدلی شي. که چیرې په قوم په ژبه کې کتاب ونه لیکول شي، خو دا قوم بیا د تباهي سره مخ کېږي، دا قوم بیا منقرضه کېږي، د بینه وځي. عجب. پر دغه اساس باندې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم ليبين لهم، خدای هیڅ رسول نه راستولی مګر هغه رسول د خپل قوم په ژبه راغلی دی، په خپل د قوم په مورنۍ ژبه د خپل خلکو سره خبرې کړي، بلکې خپل کتاب هم په خپل مورنۍ ژبه کې راوړی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن په عربي ژبه کې را خپل قوم ته، خپل قوم عربو په عربي سره خبرې ورسره کولې. بله حضرت موسی هر پیغمبر په خپل ژبه کتاب راوړی. یعنی هر نویسنده که غواړي کتاب ولیکي، اول دی په خپل مورنۍ ژبه کتاب ولیکي، تر څو چې معلوم شي دا سړی د خپل ژبې سره مینه لري او د خپل قوم سره مینه لري او د خپل ژبې د بقا او د دوام فکر لري او د خپل نسل د خپل قوم او طایفې د دوام او د بقا او د قوت سره فکر لري. که چیرې موږ په خپل مورنۍ ژبه کې لیکل او لوستل او خبرې دا شان تدریس ونه کړو، زموږ ژبه به د خطر سره مخ وي، منقرضه کېږي، به ختمېږي. به دغه ډول هم شوي دي. پښتانه نه د پښتو تدریس سره مینه لري، نه د پښتو لیکل سره مینه لري، نه د پښتو خبرو سره مینه لري، بله نه د پښتو مطالعې سره کتابو سره مینه لري. دا ګرد غلطه ده. ګرد هر قوم دغه دپاره دا شی دي. نن جهان په دې پوه شوی دی، هر قوم په خپل مورنۍ ژبه کې کتابونه لیکي، تدریس کوي. تاسو وګورئ عربان، ترکیه، هر ژبه هر سړی په خپل کار باندې اخته دی. خو لیکن په دې اخر قرنو کې پښتنو یو څلور حرکت کړی، یو څلور پوه شوي دي چې مقصد په خپل مورنۍ ژبه کې لیکل کړي دي، حتی د قرآن تفاسیر شوي دي، نور مطالب نوشته شوي دي. دا کار چې اوس ښه دی. وخت په نږدې کېدو دی، خو دا یو شعر بل هم پاته دی. کتاب وحی یا خو الهام دی، که دا یې نه وي کتاب خام دی. د کتاب لیکل خو په الهام سي، بې الهامه کتاب کله مستدام دی. کتاب دوه قسمه دی. یو کتاب د وحی کتاب دی چې د قرآن آسماني کتابونه دي، او یو الهامي کتابونه دي چې یو سړی خدای جل جلاله خو الهام کوي، لکه مولانا بلخي ته وسو، لکه رحمان بابا ته وسو. دا هم وحی خفي دي، دا هم د خدای د کلام سره ارتباط لري، دا هم د غیبي
د غیب د خوا روان دی و انسان ته الهام غیبي شی دی. دا کتابونه چې نوشته شي دا نو واقعا دوامدار دي. هر کتاب چې وایي او الهام وي هغه کتاب هغه دوام لري، او که چیرې دا نه وي بیا هغه کتابونه خام دي. هغه کېږي 15 کاله بعد 10 کاله بعد د ثاني څخه وځي صفر شي. مثلا امام رازي تفسیر لیکلی دی، هغه نه الهام دی هغه نه وحی دی، هغه تفسیر نن د دې تاریخ را رسېدلی دی یا د امثال چې هغه به تر خاورو رانیسي. هیڅ شی بالا نه څه پکښې کي، هیڅ فایده هم نه څه پکښې کي. نو د وحی کتابونه الهامي کتابونه چې دی هغه مستدام دي، دایمي دي، تر څو چې نړۍ او نړیوال وي هغه پر ځای وي. د رحمان بابا کتاب چې شعر دی، د مثنوي کتاب چې شعر دی، دا چې تر څو دنیا او دنیاوال وي دا به خپل پر ځای پاتې وي، ادامه پیدا کوي. قرآن چې دنیا وي دی به وي. خو بهرحال نو دا نور کتابونه چې دي دا ختمیږي، دوره کېدونکي دي. یو کتاب په درس ماکو کې تالیف نسو بې نسیمه چې ولیکئ کتاب په پښتو ژبه. بله د ماکو په قام و قبیلې کښې به چا کتابونه لیکلي، اسلامان ماکو خپل په وخت کتاب لیکلی دی، تذکره اولیاء نور به هم لیکلي، لیکن د ادب او د عرفان کتاب به نه یې لیکل سوی. بله د عرفان خبره د عرفان ژبه هغه په پښتنو کښې کمه ده، بیا خو نو ماکو پر ځای پرېږده. نو دا اولین قدم دی، د اولین فکر دی، د اولین شی دی چې موږ خپل قوم ته خپل پښتنو ته مو دا لیکلی دی. نو دا بلکې زموږ د ماکو دپاره هم یو فخر دی، انشاءالله العزیز زموږ دپاره یو فخر دی چې خپل قوم په کتاب لیکلو سره سرلوړی کوي. خپل قوم دې ته متوجه کړی دی چې د کتاب لیکل زموږ د سلیمان پیغمبر حضرت سلیمان ماکو سنت او طریقه ده. بله او بل وخت کم دی چې بیا د پښتنو باره کې به هم خبرو وکړو چې هغه حضرت سلیمان پیغمبر هم موږ یو تعداد پښتانه وایي دا دغه د پښتون دی. خو خبرې بل ته پای ته رسوو. ښه شپه ولرئ، پر لوی خدای مو سپارمه، تر بلې جلسې پورې ودانه اوسئ. خدای مو مرسته.